بسم الله الرحمن الرحیم. راځو پینټ پروګرام ته. نن موږ تاسې لږ څه درس کې پاتې یو هغه وایو. شروع کولو ټولز نه. اول راخلو پنسل. ښه نو پنسل ته به دغه ځای نه رنګ انتخاب کړئ چې هر یو رنګ وکړو. دغه رنګونو کې د چېرته خوښ نه شه ګورئ لیکل کوي ډبل والی کولی شي دې ځای نه ورته زیات کوئ. او چا د چا کمپیوټر که هغه کیبورډ غټ وي نومریک کیپیډ لري یا د کلکولیټر په رقم نو هغه چې دا هغه کې بیا د جمع منفي بټن وي. کنټرول چې دلته ونیسي او هغه جمع پسې ونیسي دې سایز دومره تقریبا غټېږي او که منفي پسې ونیسي بیا بېرته دغه حالت ته رسېږي کمیږي. دغه ځای نه دې ځای نه سایز ډېر نه زیاتېږي. خو دا وړو کیبورډو کې کار نه کوي. ما په کمپیوټر کې هم نشته هغه غټ کیبورډ کې کومو کمپیوټرو کې وي یا ایکسټرنل کیبورډ کې چا سره وي هغو کې تاسې کولی شئ سایز زیات کړئ یا یې کم کړئ. خو که دغو رنګونو کې هم فرض کړئ او رنګ ورته خوښ نه شه ایډیټ کلرز باندې به کلیک کوئ. له دې ځایه به دغو رنګونو کې وګورئ. که دې کې مو هم خوښ نه شه دغه ځای نه بیا خپله جوړ کړئ. د مثال په توګه زه کلیک کوم دلته دې کې د رڼایي څومره وي کمه یا زیاته. ایډ ټو کسټم کلرز دلته انتخاب کا اوکې کا. اوس به دغه رنګ کې لیکل کوي. دلته که تاسې وګورئ دوه رنګونه دغسې شفتري نشته خو دغه رنګ فرق سره لري. دې رنګ ته وګورئ او دې بل رنګ ته وګورئ. له دې نه بغیر دغه پورې مربوط چې دي برشونه دي رنګبالانو کار دلته دی رسامانو کار دب کې دغه ځای نه به رنګ ورته انتخاب کړي سایز به ورته زیات کړي. د دې سایز هم د څومره آبجکټ چې دغه ځای کې استعمالیږي که هغه پنسل پاک ده که هغه دغه قلم ده پنسل ده یا برشونه دي دې سایز له دې ځای هم زیاتېږي او کولی شئ چې تاسې هغه کنټرول ونیسئ او جمع بټن سره د نومریک کیپیډ کلکولیټر په رقم هغه کې چې کومې بټنې وي هغه غټ کیبورډ کې د هغه سره تاسې کولی شئ سایز زیات کړئ یا یې کم کړئ. همدا رقم دا یو رقم برش دغه دی بل رقم هغه دی پرې خولې والا قلم که نه او دا بیا لکه چې لږ ډېر داسې په څنګ ده. او همدا رقم ځینې نور هم دي پکې سپری په شکل سپری ضروري لږ لږ غورځوي که نه رنګ کلیک به دې نیولی که ورو ورو ځي فکر هم درته نو هغومره رنګ هم ډېر غورځوي. شي به ته به جوړ کړم ورکې کړځم چې ټول به سره بلد هم یې ډایرکټ نه واخیست. علامه یې پېژنې د افغانۍ علامه ته معلومه ده نه ده درته معلومه ډېر ته به نه یې معلومه د افغانۍ علامه څه شي ده خو د ډالر ته معلومه ده. ښه راځو نو برش نه تاسې مطلب څومره چې ښه رسام یې څومره د ښه کنټرول یې په ماوس باندې ټچ سکرینونه نن سبا شته که نه ګوتې باندې د څومره ښه کنټرول وي یا پن هغه سیسټم هم شته که څوک لري کوم یې لیپټاپ یې پن په واسطه هم کولی شي چې ښه ښکلې ښکلې رسامي پکې وکړي دلته ښکلې رسمونه پکې جوړ کړي. دا برش ته که تاسې وګورئ هماغه رقم لیکې هم پرېږدي لکه څنګه چې هغه برش وي. همدا رقم دا د بل ډول ده نه پوهېږم دا به څه رقم وي برش به وي داسې هغه کوي او دغه هم ده پکې ورسره ځینې نور هم دي او دا برش هم ده. ښه دا برشونه وو. له دې نه وروسته راځو موږ او تاسې پنسل پاک پسې رااخلو. اریزر غواړو چې دا ډیلیټ کړو ړنګ یې کړو. سایز له دې ځای زیاتولی شي یا به جمع ونیسئ کنټرول به ونیسئ جمع بټن به د نومریک کیپیډ وایي دومره تقریبا غټېږي ده. خو دا به اوس ډېر وخت نیسي که دا موږ ډیلیټ کوو که نه نو لنډه طریقه یې څنګه ده؟ لنډه طریقه داسې ده چې تاسې به لاړ شئ له دې ځای نه انتخاب مستطیل په شکل انتخاب څومره ډیلیټ کړئ هغه برخه انتخاب کړه ډیلیټ بټن پسې ووایه یا ټول انتخاب کړه سلیکټ آل او ډیلیټ. دا نو لنډه طریقه ده. له دې نه وروسته راځو موږ او تاسې د فل وت کلر ته بالټای ده که نه رنګ نه به یې ډکوو چې ته به یې وراړو که دغسې بالټای راواخلې رنګ نه یې ډک کړي که نه یو بل دا داسې بالټای دی کمپیوټر ته دې کې رنګ نه ختمېږي ښه دا به راواخلې کوم ځای ته رنګ ورکوه. اوس دلته چې جوړ نه دي که نه نو هغه رنګ مطلب ټوله ساحه چې کومه ده دغه رنګ ته اوړي. که غواړې چې سپین رنګ ورکړي بېرته سپین انتخاب که خو که تا چېرته یو شکل چې جوړ کړي دي مثال په توګه تا دغه جوړ کړه ښه دی خو رنګ سپین ده ځکه نه ښکاري دې وجې به زه راواخلم سور رنګ ورته. اوس دې ته که غواړې چې رنګ ورکړې راوبخلې بالټای پسې او دې ځای به له رنګ نه ډک کړې ور وابېړې دغه رنګ خوند در نه که بل ورته انتخاب کړې او د آوټلاین ته که رنګ بدلوي دغه سره بدلولی شي. زه ورته وایم چې دغه رنګ نه دا رنګ یې آوټلاین ته ورکړه دلته هم لکه څه رنګ ځای پاتې ده.
ښه دا و د دې فل وذ کلر ریبالټي وظیفه ولې دې نه وروسته راځو میګنیفایر ته. میګنیفایر چې کوم د دې باندې چې کله ته کلیک کې زومینګ زیاتېږي، رایټ کلیک سره زومینګ کمیږي او کلیک سره زومینګ زیاتېږي. دا کار تاسو دې ځای هم کولی شئ. د دې نه پس راځو لیکل به بیا وکول دې ته راځو. کلر پیکر دغه ماشومان ته چې کومه دوا ورکوي چکک مکک که نه د هغه سره هم راځي، مارکر رنګ سره هم راځي، واکسینو والی هم ګرځي. آفرین. نو د دې څه وظیفه ده چې کله داسې ټینګ کړې که نه او دوایي ته یې ورښکته کړې نو ځان سره دوایي راواخلي که نه بیرته چې پرېږدي. نو دغه ډول باندې که چېرته تاسې سره عکس کې یو رنګ وي چې هغه رنګ دلته نشته، د هغه نه غواړي چې رنګ راواخلي او دې رسم ته هغه رنګ ورکړي. نو زه راځم یو پیسټ فرام ته ځم یو عکس رااخلم. د مثال په توګه ما راواخیسته دغه عکس، سایز به یې زه لږ وړکی کړم ځکه چې موږ او تاسو ته که وړی یم ورته یم چې سایز یې وړکی کوم. ښه بس د دغومره. اوس زه غواړم چې دغه رنګ دې ته ورکړم. نو کلر پیکر به راواخلي د دې چکک دغه څوکه چې په کوم ځای باندې لګېږي هوبهو د هغه ځای رنګ رااخلي. دې باندې مې فرض کړه کلیک دې ته رنګ ورکړه. بیا راواخله فرض کړه دا رنګ دې راواخیست. په دغه کې هم فرق شته که دلته ورته کلیک کړي بیا بل رقم رنګ ده. نو دا چې دله دې ځای نه رنګ رااخلي او ورکوي هلته چې کوم رنګ ورسره نږدې وي هغه ته هم رنګ ورکړه. همدا رقم که بل رنګ راواخلی مثال په توګه دا خو ډېر تور غوندې دغه رنګ مې راواخیست. همدا رقم د بل ځای نه مطلب په عکس کې چې کوم ځای باندې کلیک کوم ځای رنګ دې خوښ و هغه رنګ به دې ځای کې نه ښکاري نه به ویب کې. که ته یې جوړی هم ډېر وخت درنه نیسي کیدای شي هغه رقم یې جوړ هم نه کړې نو بیا به ته له دې نه استفاده وکړې دې اپشن نه کلر پیکر نه او رنګ به راواخلي دې ته به یې ورکړي. له دې نه وروسته راځو اوس ټکسټ ته. دا ټول ډیلیټ کوم. یو عکس رااخلم غواړي چې په یو عکس باندې لیکل وکړي د دې لپاره به راشي عکس به راخلاص کړي. اوس غواړي چې دلته زه په دې باندې لیکل وکړم انډو سایز مې سره ګډ وډ کړ. ښه نو ټکسټ یې به راواخلي دلته ورته کلیک کړه لیکل کې څه شی چې لیکل دې ولیکه خو لیکل ول نه ښکاري. کلر ون همیشه دغه د لیکلو رنګ ده. دا زه ډیلیټ کوم او ورته وایم چې داسې کار وکړه دا رنګ اول بدل کړه څه رنګ ورکړه څه شی لیکي دلته یې ولیکه. پښتو کې لیکل کې ژبه ورته بدله کړه. ښه دا لیکل ته بیا که ته سټایل وغیره که تر څو چې دا نقطې فعال وي په دې کې ته کولی شي چې تغیرات وکړې. کیدای شي دا دې باندې کلیک هم ګډوډ شي دا ګډوډ نه شه. تر څو چې دغه نقطې فعال وي د ټکسټ باکس تاسې دې کې تغیرات کولی شئ. لیکلو رنګ بدلوئ انتخاب یې کړه رنګ بدل کړه کوم رنګ چې ښه به ښکاري داسې به یې وګورئ هغه به انتخاب کړي. د هغه نه وروسته کولی شئ د لیکل بولډ کې ایټالیک کې انډرلاین کې سټرایک تھرو څه رقم دي چې خوښ وي دې ځای کولی شئ چې سایز ورته کم او زیات کړي او فونټ کولی شئ چې ورته بدل کړي. د پښتو فونټ ده دې کې ځکه ښه ښکاري. نو کولی شئ له یو ځای نه بل ځای ته ویسئ په کلیک که دغه ځای کې کوم ځای کې غواړئ دلته یې غواړم د څلور طرفه نښه چې راشي دې سره تاسې کولی شئ چې بل طرف ته ویسئ. پس له دې نه که غواړئ چې د دې دغه اوس ټرانسپیرنټ انتخاب ده. ټرانسپیرنټ دا معنا شفاف د لیکلو باندې له پاسه د عکس باندې له پاسه لیکل وشي لکه څنګه چې تاسې ګورئ. خو که ته اوپیک ورته انتخاب کړې دې مطلب دغه ده چې دا شاته رنګ ته بدلولی شي. دلته که تاسې وګورئ کلر ون او کلر ټو ته کلر ون په دغه شنه رنګ کې دا کوم کې چې ما دا لیکل کړي دي. کلر ټو چې د بیکګراوند رنګ د شاته زه ورته وایم چې دا به دا هم بدل کړه کوم چې ښه ښکاري داسې به یې وګورئ هغه رنګ به ورته انتخاب کړي. که یې چې نه د لیکلو رنګ بدلوم بېرته به کلر ون انتخاب کړي دې ځای به لیکلو کې بیا وګورئ چې کوم رنګ ښه په ښکاري هغه به ورته انتخاب کړي. او که یې چې نه ټرانسپیرنټ صحیح ده دا به انتخاب کړي. او څنګه چې باندې تر کلیک په دغه ځای باندې دا لیکل وشول دا به په دغه ځای کې پاتې شي. بس اوس دې کې تغیرات نه کړي. بیا دې کې چې رنګ بدلاو بیا به بال ټایپ سره اخلي او له دې ځای به دغسې رنګ ورته بدلوي
هغه بیا معلومیږي فکر د هغه رقم نه بدلیږي لکه څنګه چې هغه اول سره لیکو سره پاتې سوله انډو. ښه دغه شپږ والا بټن یې موږ تاسې وویلې. اوس راځو شکلونو ته. کنټرول پلس ا ډیلیټ. ولې بیک ګراوند رنګ زیړ شو؟ ځکه چې کلر 2 زیړ ده. دا به ته بیا انتخاب کې کلر 2 همیشه سپین ساتئ، دې باندې به کلیک. اوس ته چې کنټرول پلس ا ډیلیټ ورته سپین رنګ ته واخلو. موږ تاسې کله رسامي کوو مختلفو شکلونو ته موږ تاسې اړتیا پیښیږي، بیا ځینې شکلونه ته دلته جوړ دي کې. د مثال په توګه زړه جوړه، بیا مثال که تر څو چې د دې هم دا نقطې فعال وي، د دې سایز تاسې کمولی زیاتولی شئ، رنګ هم ورکولی شئ. کلر 1 چې دا د دې آوټلاین رنګ ده، کلر 1 انتخاب ته تاسې وګورئ، سور رنګ ته اړوم، جګري رنګ ته، بل رنګ ته، تکشن رنګ ته وغیره وغیره. فرض که ما دا سره رنګ ته واړوه یا جګري رنګ ته. او د دې سټایل هم کولی شي آوټلاین له لارې بدل کړي، د هر یو شکل لکه چېرته سره خوړین پړین یي که نه، بیا به دا ورته انتخاب کړي. زړه مې ورته خوړین پړین ده. او دغه سټایلونه دي، مختلف برشونه سټایلونه دي دلته که تاسې وګورئ. برشونه هم فکر و چې هلته مو ویلې، هلته خو لږ ډېر و. کوم برش سره مثال ته دغه جوړول غواړي، ورته چې دغه سالډ صحیح ده. او اوس راځو د نن رنګ که بدلی تر څو چې ټکس باکس فعال وي بدلولی شي، کلر 2 ته به لاړ شي او دې ځای نه به یو رنګ انتخاب کړي. د مثال په توګه ما انتخاب کړ ورته دغه رنګ. خو رنګ ولې نه اخلي؟ ځکه چې فل کلر چې کوم ده نو فل ده، تا به تاسې دې ځای سالډ یا به دغه کوم برشونه کوم برش باندې چې رنګ ورکوي ورته چې سالډ صحیح ده، خو زړه مې چې کوم ده تک شین ده. موږ تاسې اصطلاح یا استعمالوو یې که نه، زړه مې تک شین ده دغه خلکو نه، دغه زمانې نه بیا پسې وایي. نو دغسې تک شین ده، له پاسه هسې داسې ښکاري خو نور تک شین ده. نه ښه کولی شئ چې تاسې دې ته رنګونه په بلې طریقې سره ښه دا خو په داسې وخت کې چې کله د دې د ټکس باکس فعال وي، دغه نقطې ګورئ چې فعال وي، کله غیر فعالېږي چې کله ته تر باندې تر کلیک اوس چې رنګ بدلی بالټی به پسې رااخلي. کلر 1 به ورته انتخاب کړي. فرض که اوس دغه بل رقم شین ده، لږ ښه سوی ده، بیا د هغه نه وروسته لږ نور هم پسې ښه څه اخر به بیخي ښه څه. ښه نو دا خو یو شکل و. زه به د کلر 2 بېرته ښه چې کله د داسې سیسټم جوړ که بیا د هغه نه وروسته چې کوم شکلونه ته جوړی هغه هم په دغه سټایل کې جوړېږي. هلته که تاسې وګورئ کلر 2 په کوم رنګ کې ده؟ شنه رنګ کې ده، آوټلاین یې په دې رنګ کې ده. دلته به چې کوم شکل ته جوړی دا هم په دغه سټایل کې جوړېږي. بیا دا ډیلیټ کومه. اوهو دا خو مې کلر 2 چې کوم ده بیا شین ده، کنټرول پلس ا ډیلیټ. په دې کې ځینې نور شکلونه هم شته، لکه دا اکثره دا کارټونانو کې استعمالېږي. کوز یو کارټون یو دغه میک خلور نږدې وي که نه، هلته څه میسیج خبرې لیکلې وي. همدارنګه که دا یو شکل باندې مې چې کوم کار ته وکړو په ټولو باندې دغه رقم کېږي. ستوري ته اړتیا شوله، ستوری به جوړ کړې، مختلف وکتورونو غشو ته اړتیا شوله، هغه به جوړ کړې. او خو په دې کې لاینونه هم شته، دې باندې به کلیک کړي که غواړې چې یو رسم په خپله جوړ کړي. ګورئ ما صرف یو شی ښه زده کړی، ته ودرېږه چې څه شي مثلث درته جوړ کړم. که دغه رخې چې کله ښکاري دې مطلب ده چې لاین کوږ ده. اوس تر څو چې د دې هم دا نقطې فعالې تاسې کولی شئ چې د دې سایز زیات کړئ یا کم کړئ یا یو بل طرف ته ویسئ. که بیا لاړ شئ ورته چې ښه داسې کار وکړو، یو بل لاین داسې ډرا کړه او یو لاین د دې ځایه داسې ور ډرا کړه. زه صحیح ده. ښه دغه یو شل دې نه وروسته دغه بل لاین چې ده دغه باندې تاسې هر چې جوړوئ نو رسامي چې ده که نه هغې کې به زه اوس څه وایم، ښه داسې چلم کې کېږي. فرض کړئ زه به لاړ شم یو شکل جوړوم، دغه زړه به راواخلم رګې که دا به په 2 برخو ته وویشم. که غواړې چې یو برخې ته یو رقم رنګ، بلې برخې ته بل رقم رنګ، دا لاین به داسې په دې منځ کې ډرا کړې، ورته چې دا نیم زړه مې چې کوم ده که نه اوس به لاړ شي دلته کلر هغه باندې نیم ورته چې صحیح ده، خو دا نیم چې ده که نه دا بیا شین غوندې ده. مطلب طریقه مې توخلې رنګ دې بدلولو، مختلف رنګونه که چېرته ورکوئ. یا داسې هم کېږي مثال بیرغ جوړوي دا راواخله داسې، یا مثال لنډه طریقه بیرغ داسې یو هغه جوړ کړه چوکاټ، بیا دې پسې لاین راواخله، لاین سیده کړئ، تاسې به لږ سیده جوړ کړئ. ما اوس وسه نه کېږي دومره خوارب کې وکړمه. ښه دې ته اوس رنګ ورکوئ، دې ته تور رنګ ورکړه، بل ټایپ سره واخله. دې بل ته چې دا سور ده که نه، او بل څنګه ده زرغون رنګ ده.
ښه اوس راځم دغه لاین ته دا مې داسې ډرا کړ پاسپورټ ته کلیک کړئ څومره موړ ورکوئ یا پله باندې دې مثال چېرته لاین هغه دې جوړولی لار بیا به راواخلئ دغه او دغسې به دې ته یو سټایل جوړ کړي بیا به دا پسې راواخلې سړک ده ښه دا موټر بس بیا خپله په جوړ کړئ چې موټر کې ونه غورځېده دا ډېر جګ څه ښه نو رسامي چې ده که نه دا داسې لکه شاعري ښه دې باندې هر څوک نه پوهېږي زه هم نه پوهېږم د یو څو شیان مې زده کړي په هره ویډیو کې دغه جوړوم ښه نور درسونه هم بیا وګورئ دا مې په هره ویډیو کې جوړ کړی له دې نه بغیر کولی شو چې موږ او تاسو دغسې کې یو بل لاین ده دغه دا چې راواخلې دا به داسې یو لاین ډرا دې کړه دلته دې ورته کلیک کړو بس بیا یو لاین دې چې ډرا کړه بیا کلیک ورته کوه په خپله هغه ځای ته یو لاین درته جوړوي ښه بیا به دغه پسې راواخلې ورته یې چې ښه روایه نه اخېسته له دې ځای نه یې راواخله ورته یم چې دې ځای نه یو لاین ډرا کړه تر دې ځایه او دې ځای نه تر دا مې ډېر ښه زده کړی ده پریکټیس مې دغو شیانو باندې ډېر تاسو بیا څومره زر یې ښه یې جوړ کړ دا پاکټ یې څومره ښه زر جوړ دې باندې زه ډېر زیات پریکټیس د هره ویډیو کې دغه جوړوم نور مې ډېر نه دي زده دغه شکلونه چې کوم دي که نه رسامي کې تکړه نه یم ځکه یې فوټوشاپ ډېر کلاسونه هم نه اخلم خوند نه راکوي د هر چا خپل شوق ده که نه رسامي چې کوم ده د دې هر چا کار نه ده ښه دغه لاین سره تاسې کولی شئ مطلب داسې ګډوډ شیان هم جوړ کړئ مثال چې ورته که شي جوړول به داسې کلیک ورته کوه خو دا نه پوهېږم چې مې جوړ کړه ری ده که دال ده کوم فنډ کې ده که نه فنډ ته بیا خپله ذاتي فکر کوئ ښه دا خو مې هسې تاسې سره ټوکه وکړله دغه د دال جوړولو دغه خپله فنټونه بیا پکې جوړوئ راځو ویو ته د څه رقم لیدل غواړي زوم ان نږدې کا زوم اوټ لرې کا زومینګ 100% زومینګ سره لیدل غواړم خطکش دې نه ښکاري یا دې ښکاري ګریډ لاینز دا په رسامۍ کې ډېر په کار راځي خطکش مطابق دي که تاسې فکر لږ ورته وکئ افقي عمودي خطکش مطابق دي کله دین چې رسم جوړو دې کې بیا غلطېږي نه پلنوالی جګوالی دې کې نه غلطېږي او بل چې په دې کې سټیټس بار دغه لیدل غواړي که یې نه غواړي او فل سکرین باندې راته وښیه هغه مې اسکیپ بټن سره بېرته تر وځه تم نیل نه په وینډوز 7 کې فعالېده نه په 10 کې فعالېږي غټ دا کس غټ ته لږې کوچنی راته وښیه لکه څنګه چې دلته ده تم نیل به وینډوز ایکس پي کې یو آیکن اول ورځ فارمیټ راغی په هغه کې چې آیکن کې به دننه شي و عکس کې هغه به عکس به پکې ښکارېده دلته هم شته د مثال په توګه زه لاړ شم ما سره دلته عکسونه دي چېرته په ډاونلوډز کې نو د آیکن کې ډایرکټ هغه عکس ښکاري دې سټایل ته به یې تم نیل ویلې دغه نه به لږ وړکایو خو دا عکس پکې ښکارېده ته به یې تم نیل په وینډوز ایکس پي کې یو فارمیټ و د آیکن و دې ته به یې تم نیل ویلې او همدا رقم د دې کویک اکسس ټول بار استعمال هم هماغه رقم ده او د دې استعمال لکه څنګه چې موږ تاسې په نوټ پیډ کې ویلي وو هماغسې دا هیلپ په دې ځای کې ده هغه خو وینډوز 7 کې ډایرکټ درته ښیي هیلپ کومک نوټ ډایرکټ د ښې دی باندې چې کله ته کلیک کړې وینډوز 10 کې انټرنیټ باید کنیکټ وي او دغه ریبن هماغه رقم پټېږي او هماغه رقم ښکاره کېږي کورنۍ وظیفې ته راځو لږ کار به زه ته په وکړم بیا به یې چې یو لږ څه نقل خو به دې را کړی و پیسټ فرام ما سره چېرته تذکره سته خپله چېرته ده دلته مې چېرته سیو کړې وه دغه ده تذکره به هم سکین کوي ما داسې خچه پچه کړي وګوره چې سکین هم کړله که نه د هغه نه وروسته به داسې چل وکئ چې دغه د لاس لیکل څه دي قلم لیکل دا به ټول پکې کمپیوټرایز کوي بغیر له امضاونه له دې خوندورو امضاونه بغیر نو دا به څه رقم کوئ طریقه به زه ته وښیم راځم د خپل نوم فرض که زه بدلومه نو څه شی پنسل پاک سره لږ وخت ډېر نیسي نو ته به راواخلې مستطیل په شکل انتخاب او دغه نوم به داسې انتخاب کړي ډیلیټ اوس دې ځای ته باید دغه رقم رنګ ورکړو نو چې به راواخلو کلر پیکر له دې ځای نه به رنګ واخلې بالټی به پسې راواخلې دلته به یې ورواچي خو معلومیږي زه غواړم داسې طریقه جوړه کړم چې معلوم نه شي انډو انډو انډو
انتخاب به بیا راواخلې او د کوز سر کې به لږ داسې انتخاب وکړې د لاین کې انتخاب نه کړې بیا به دا پورته طرف ته داسې کش کړي له خیره سره دغه کې بیا ښه معلومات دا خو دې کې دغه شاته چې کومې ټاپې په لګېدلې دي د سکینر مشین لیزر لکه چې ډېر کوي و هغه هم کې راخیستې دي چې کله بیخي صفای بیا اندازه نه کې لګېږي دغه کې لږ خړوالی راغلی که نه سکینر چې بیخي صفا هغه کې بیا بیخي معلومات هم نه کېږي ډېرې کې هغه رنګ چې یو راواخلي ډایرکټ هغه کار به کوي په دې کې به اوس لیکل وکړي ای به پسې راواخلې دلته به کلیک کړي او نوم به دې ورته ولیکې رنګ سپین ده نو ښه لیکلو ته رنګ هم باید همدغه رقم ورکړو که نه کوم چې دلته استعمال ده کلر پیکر به بیا راواخلي اوس به د لیکلو رنګ راواخلي اوس به بیا راشي دلته به کلیک کې ښه ډېر تت رنګ ده نو دا دې ولیکو سایز ډېر زیات ده که نه اول خو فنډ چې کوم ده دوی په نه پوهېږم کوم فنډ کې لیکل کړي دي سایز یې لږ غټ دی هغو لیکل لږ نه ډېر غټ ده سایز به هم ورته اوس هم دا رنګ نه ده صحیح فرض کړه ما تور که صحیح ده تور رنګ ستاسې ته ښه ښکاري په همدغه ډول به څه لیکل چې دي که نه پکتیا سید کرم او دغه مثنا او بغیر له امضاو نه سره له دې تاریخه دا به ټول په دې ډول باندې درته خپله تذکره به ډکه کوي خو لاینونه پکې ډیلیټ نه کوي